د انلاین ایجوکیشن دوهمه ورځ ده. پرون موږ سرچ انجنونه وپېژندل چې څه رقم کولی شو چې موږ تاسې د یو موضوع اړوند یو موضوع معلومات وکړو یا سرچ یې کړو، هغه په انټرنیټ کې یا مختلفو سایټو کې د بینګ په نامه باندې، د یاهو په نامه باندې، د اسک ډاټ کام په نامه باندې، د AOL په نامه باندې او د ګوګل په نامه باندې مو سرچ انجنونه وویله. صحیح دی؟ یو شی زما څخه پاته دی، هغه په اخره ورځ باندې درښیم په دې خاطر باندې چې دلته اکثره شاګردان باندې چې بیا هلته دغه شاید اوس هم ځینې ورسره بلد یاست د ویډیو ډاونلوډ دی چې څه رقم کولی شو چې موږ تاسې ویډیو ډاونلوډ کړو. زموږ دا خو چې په دې ځای کې اوس چې ویډیو ډاونلوډ وشی بله دی د دلې په دفتر کې ویډیو ډاونلوډوي. موږ دا ویډیو ډاونلوډینګ په دې خاطر باندې درته ښیو چې تاسې خپل د مشکلاتو په خاطر باندې ستاسې مشکلات پکښې کیل کړئ، د دې لپاره نه چې زموږ نیټ پکښې کمزوری کړي. نو نن ایمیل وایو. ایمیل څه شی دی؟ تاسو څه معلومات لرئ د ایمیل په باره کې؟ ښه، دا یو. بل د ایمیل په باره کې څوک معلومات لري؟ ایمیل څه شی دی؟ و یو څه پیشني میسج دی. ښه، نو دا په میسج کې موږ استولی شو پیشني میسج اساس صحیح دی. ښه، ایمیل چې دی، ایمیل د اول د واره میل چې دی، میل خپله موږ تاسو خط ته وایو. اول چې یو چا ته موږ تاسو لف لیټر مثلا استوو یا خط ورته استوو. ایمیل چې دی د ای څخه هدف الکترونیک میل دی. الکترونیک میل یا په اصطلاح باندې برقي میل چې موږ تاسو یې د دغه په واسطه باندې د ایمیل ادرس په واسطه باندې استولی شو. صحیح دی؟ ورپسې د ایمیل چې دی، ایمیل مختلف ډولونه لري. شاید تاسو ویلي وي مثلا ځینو کسانو شاید یاهو استعمال کړی وي، ځینو کسانو شاید جیمیل استعمال کړی وي، ځینې کسانو شاید هاټمیل استفاده کړی وي، ځینې کسان شاید افیشل ایمیل ادرس ولري. ایمیل ادرس موږ تاسو د دې لپاره استفاده کوو چې موږ تاسو خپل یو غوښتنه یا مثلا خپل یو خط یا خپل ځینې ډاکومنټس و یو بل چاته واستوو په الکترونیک شکل باندې، نو موږ تاسو د ایمیل څخه استفاده کوو. ورپسې د ایمیل څخه وروسته بله ساحه چې د جیمیل دی. ما د هغه ورقه پرنټ کړې ده، په دې خاطر باندې چې د هغه ورقه زه بیرته غواړم چې مینیمایز یې کړم او کار پکښې کې وکړم. جیمیل چې دی، جیمیل د ګوګل میل دی. ګوګل موږ تاسو پرون وویل چې دا سرچ انجن دی. سرچ انجن د دې لپاره چې موږ تاسو کولی شو چې د یو موضوع باره کې معلومات پیدا کړو پکښې کې، یا کولی شو چې ویډیو پیدا کړو، یا کولی شو چې اډیو پیدا کړو، یا کولی شو چې مختلف فایلونه یا ورډ فایل یا اکسل فایل یا پی ډي اف فایل یا پاور پوینټ فایل یا مثلا نور موضوعات موږ تاسو کولی شو چې پکښې پیدا کړو په جیمیل کې. په ګوګل کې د ګوګل د خدماتو څخه یو خدمت دغه د جیمیل یا د ګوګل میل وړاندې کول دی. دا یو خدمت دی چې دی وړاندې کوي د خپل سرچ انجن د لارې څخه. نو اول وار جیمیل چې موږ تاسو غواړو چې په جیمیل کې اکاونټ خلاص کړو، اکاونټ جوړ کړو په جیمیل کې، خپل د ځان لپاره زه ایمیل ادرس جوړ کړم مثلا. د هغه لپاره اول د واره راځم زه باید براوسر ولرم. دا خو مې پرون وویل سره چې براوسر څه شی دی. براوسر چې مې خلاص کړي، په دې براوسر کې GMAIL کنټرول او انټر وامه، دی ماته د جیمیل صفحه خلاصوي. د جیمیل صفحه چې خلاص شوه، دغه صفحه دا اوس یو ایمیل ادرس موږ جوړ کړی دی. زه به د دې څخه دغه سمه د ساین اوټ به سمه. ښه خیر، دا ساین اوټ یې اوس دا ووایاست د دې ځای څخه. د دې ځای څخه موږ کولی شو چې د دې ځای څخه د دغه ایمیل څخه ووځو. راځم مثلا د جیمیل دا خلاصومه. دا صفحه چې مې خلاصه کړله، یو دانه د جمال ملت په نامه باندې دی، زما خپل ایمیل ادرس دی او دا مې سهار پکښې کې جوړ کړی دی. زه اوس غواړم چې د دغو دواړو څخه استفاده ونه کړم. مثلا زه یو بل دغه غواړم چې جوړ یې کړم، بل ایمیل ادرس غواړم چې جوړ یې کړم. اول د واره مثلا دغه ریموو ان اکاونټ، مثلا دغه دواړه اکاونټونه زه غواړم چې ریموو یې کړم ځینې. ورپسې ریموو ان اکاونټ، دا به هم ځینې ریموو کړم، دا هم یس. اوس بیرته به دا صفحه به ګرسره بنده کړم، بیا به راسم و دغه ته په دې خاطر باندې چې موږ تاسې د سره څخه باید دغه جیمیل اکاونټ سره کم کولی چې جوړ یې کړو چې ګرسره جیمیل خلاص نه وي پکښې. په دې ځای کې خو اوس خلاص کړو دا جیمیل، په دې خاطر باندې تاسو ته دستې دغه راولي.
جیمیل چې تاسو دغه کوي کله چې مو دلته جیمیل ولیکئ کنټرول انټر چې مو ووایي دغه رقم یو صفحه درته راځي. په دې صفحه کې فرق دی. ځینې وخت دا رقم یې چې داسې یو صفحه درته راسي، ځینې وخت دا رقم یې چې پر دغه ځای باندې یو دوه اپشنه یا دوه بټن درکوي چې درته لیکلي یې چې وایي کریټ اکاونټ. موږ د کریټ اکاونټ لپاره راځو دلته، خو زه اوس مثلا مثال ایمیل ادرس نه لرم. په داسې کې څوک دی چې ایمیل ادرس نه لري؟ شاید ډېر د پکښې کې. زه یو دانه جوړوم، یو دانه ایمیل ادرس د هر چا لپاره چې مې جوړ کړم. ته یې غواړې؟ ښه، ستا دپاره بیا جوړ کړم، بیا دا نور کسان پر هغه رقم باندې کولی شي چې ایمیل ادرسونه جوړ کړي. خو د دغې هفتې تر پایه پورې، د را روانې هفتې تر پایه پورې تاسو ټول باید چې ایمیل ادرسونه ولرئ او تر هغه وخت پر دغه نوس کولی چې سرټیفیکیټ درکړي. ایمیل ادرس حتما باید چې ولرئ. جیمیل، یاهو، هاټمیل دا ټول یو رقم دی، کار یو رقم دی، یا د یوه هدف لپاره استعمالیږي. موږ تاسو یوازې جیمیل وایو. دا نور کار یا په نور کې اکاونټ جوړول هم پروسه دغه رقم دی، لکه دا زه چې اوس په دغه کې وایم، په جیمیل کې وایم. د دې لپاره چې زه اوس اکاونټ جوړ کړم راځم پر مور آپشنز باندې کلیک کوم، پر دې ځای باندې پر کریټ اکاونټ باندې کلیک کوم. پر کریټ اکاونټ چې مې کلیک وکړي دا صفحه راته خلاصېږي. په دې صفحه کې ستا نوم دې څه دی؟ د SAYED دغه رقم، ورپسې AHMAD صحیح دی. تخلص دې څه دی؟ کاکړ. ښه، سید احمد کاکړ دغه د قوم تخلص ولې په پوهنتون کې لا پر ځان باندې ښی دی؟ ښه خیر. اوس څه رقم ایمیل ادرس غواړې چې جوړ یې کړې؟ سید احمد ډاټ کاکړ نوشته کړئ، سید ډاټ احمد نوشته کړئ، سید ډاټ کاکړ نوشته کړئ، احمد ډاټ کاکړ نوشته کړئ. څه شي؟ احمد، دیم احمد، دغونه صحیح دی؟ ښه، اوس دی وایي زما ایمیل ادرس د احمد په نامه باندې صحیح دی. ahmad@gmail.com دا دلته خپله نشته دی ورته. که چېرې زه پر دې ځای باندې کلیک وکړم، دلته وایي ته د شپږو څخه تر دېرشو پورې کرکټرونه پکښې کې استعمال کړه. نو دا ډول ایمیل ادرس زه نشم استعمالولی. په دې ځای کې فقط AHMAD دی، یوه 5 توري دي. زه به یې احمد ډاټ کاکړ کړم. صحیح دی؟ اوس راځم پر پاسورډ باندې کلیک کوم. پاسورډ باندې چې مې کلیک وکړي دی بیا ایرر راکړي. دغه زه که چېرې ایرر نه وای راکړی، دا مشکل یې نه وای پیښ کړی، ما په کاسته په پېښوي. په دې خاطر باندې چې تاسو دا رقم شي سره مخامخ کېږئ. اوس د احمد ډاټ کاکړ په نامه باندې یوازې په ټوله دنیا کې ته نه، نور کسان هم د احمد ډاټ کاکړ په نامه باندې ایمیل ادرسونه لري. په دې ځای کې دا میسج درکړی دی وایي someone already has that username. دغه یوزرنیم د احمد ډاټ کاکړ په نامه باندې دا یو چا جوړ کړی دی، اوس یو بل چا جوړ کړی دی. که چېرې تاسو متوجه سوي یاست، ځینې کسان مثلا احمد ډاټ کاکړ مثال خپل برډیټ وکړي او یو دوه درې وکړي، مثلا یو درې څلور وکړي، یو نمبر وکړي. مثلا دې ته به زه شپږ 20 په ورکړم. 20 چې مې ورکړئ، اوس د احمد ډاټ کاکړ 20 په نامه باندې ایمیل ادرس نه دی جوړ شوی تر اوسه پورې. نو احمد ډاټ کاکړ @gmail.com دا ستا ایمیل ادرس دی. صحیح دی؟ پاسورډ به دا رقم پاسورډ ورکوو چې هغه سټرانګ پاسورډ وي یا ډېر قوي پاسورډ. د پاسورډ د جوړېدو طریقه که ستاسو په یاد ما په اول سر کې فکر کوم ویلي وه چې موږ تاسو وینډوز انسټالیشن کوئ. صحیح دی؟ په دې ځای کې به زه نوشته کوم دا یم احمد ډاټ کاکړ. صحیح دی؟ دا دغه دی، دا سټرانګ پاسورډ دی یا قوي پاسورډ دی. اوس که چېرې زه دا بېرته ډیلیټ کړم ځینې، مثلا یوازې احمد کاکړ نوشته کړم، بیا هم دغه دی، بیا هم قوي پاسورډ دی. ورپسې مثلا که چېرې راسم مثال دیم احمد نوشته کړم یوازې، دا پاسورډ دا بیخي کوچنی دی، دلته ټو شارټ. صحیح دی؟ نو دا پاسورډ دی نه راسره قبلوي. ورپسې که چېرې زه مثلا یوازې کاکړ ورکړم، دا هم دی نه قبلوي. نو پاسورډ به دا رقم پاسورډ جوړوي چې هغه تر 8 تورو خو اضافه وي. او قوي پاسورډ هغه پاسورډ دی چې هم توري پکښې کې وي، هم توري یعنی ABC څخه تر زیډه پورې، هغه که غټ وي او که کوچني توري وي، هم عدد پکښې کې وي او هم سپیشل کرکټرونه پکښې کې وي. سپیشل کرکټر یا ډش علامه پکښې کې وي، یا د ضرب علامه پکښې کې وي، یا تقسیم علامه، یا د ماډیلو علامه، یا د ډالر علامه، مختلفې علامې دلته سته پکښې کې. هغه قوي پاسورډ دی. دې ته به زه اوس احمد کاکړ به پاسورډ ورکړم. احمد کاکړ دې پاسورډ شو. ورپسې دغه پاسورډ بیا تکراروم یې احمد کاکړ. صحیح دی؟ ورپسې د زیږېدو نیټه دې کومه نیټه ده؟
مارچ د افغانانو په رقم نه ده د مارچ د افغانانو د اکثره د جنوري اوله یي د مارچ څومه په دې خاطر باندې هغه ډېره اسانه کېږي څو د مارچ 15مه د کم کال دغه دروازه که دې خلاصه کړه څو 1915 د 1915 کال ده ورپسې د دې څخه وروسته نارینه که ښځه دلته میل یا فیمیل او یا ادر انتخاب یعنی که چیرې که نه نر وي که نه مثال نه نارینه نه ښځه نو خبره بیا په ادر کې راځي د هغه دپاره بیا ادر دغه کوي نو زه میل درته انتخابوم صحیح دی میل چې مې انتخاب کړي ورپسې د ټلیفون نمبر دې څو دی ټلیفون نمبر دې څو دی اتصالاتو دغه فرق نه کوي هر نمبر چې فرق نه کوي دیم 915 و دیم 08 دیم 10 څلوېښت دیم څلوېښت اوس دی د ټلیفون ادرس د ټلیفون نمبر ولې درڅخه غواړي یا ضرورت څه دی چې دی ستاسو د ټلیفون نمبر به یې غواړي ښه ځینې وخت دا رقم پېښېږي چې ستاسو څخه د مثال خپل د ایمیل ادرس پاسورډ مو درڅخه هېر شوی وي او تاسو غواړئ چې دغه پاسورډ ریسیټ کړئ یا مثلا اکسس نشئ ورته درلودلی و دغه ته د ایمیل ادرس اکسس نشئ درلودلی د دې لپاره تاسو خپل د ټلیفون نمبر ورکوئ فقط پر ریسیټ پاسورډ باندې هغه به هم ووایي چې مثلا څه رقم کولی شو که چیرې زما خپل پاسورډ هېر و څه رقم کولی شو چې زه نوی پاسورډ پیدا کړم دی تاسو ته پر دغه نمبر باندې کوډ دراستوي کوډ چې در واستوي د هغه کوډ په واسطه باندې ته کولی شئ چې خپل د ایمیل ادرس پاسورډ یې ریسیټ کړې یو د ټلیفون نمبر زه غواړي او یو اوسنی ایمیل ادرس که چیرې تا په اوس وخت کې بل ایمیل ادرس درلودی دا بکاپ ایمیل ادرس دی بکاپ ایمیل ادرس په دې خاطر باندې دی که چیرې ستاسو د دې ایمیل ادرس پاسورډ هېر شو یا په دې ایمیل ادرس کې کوم مشکل پیښ شو و دغه ایمیل ته دی بیا بکاپ ایمیل هستي یا یو کوډ پکښې کې هستي تاسو کولی شئ چې د هغه کوډ د لارې څخه دغه ریسیټ یې کړئ د خپل جیمیل اکاونټ بېرته ریسیټ کړئ زه اوس مثلا ته اوس بل ایمیل ادرس نه لرې نو پر دغه ځای باندې پرېږدو فقط دغه د ټلیفون نمبر چې دی دا کفایت کوي صحیح دی ورپسې لوکیشن چې دی لوکیشن خو افغانستان دی یعنی که چیرې په هر ملک کې وي هغه ته کولی شئ چې لوکیشن یې دغه کې چینج یې کړې په دې ځای کې فقط ماز نیکسټ پر وو نیکسټ چې مو پر ووی د هغه څخه وروسته ستاسو که چیرې د وینډوز انسټالیشن په یاد وي د وینډوز د انسټالیشن څخه وروسته یو دغه راتلی یو صفحه راتله ده چې دا ستا او د وینډوز ترمنځ یو قرارداد غوندې و یو اګریمنټ و کوم په یاد وي اوس دا ستا او د جیمیل د اکاونټ ترمنځ یو اګریمنټ دی نو راځئ د هغه اګریمنټ سټپ بای سټپ ټوله تر اخره پورې وایه آی اګري ورسره منې اطمینه ده چې ته باید ووایه یا ونه وایه صحیح دی اوس ایمیل ادرس دې جوړ شو دی و تا ته یو دغه دراستی میسج دراستی که چیرې زه کانټینیو کړمه اوس ټلیفون درسره دی نو زه به یې کانټینیو کړمه دلته انټر ویریفیکیشن کوډ راته بیا وایه دغه ویریفیکیشن کوډ دیم 15 دیم 14 دیم 10 اوس د دغه ویریفیکیشن کوډ په واسطه باندې زه کولی شم چې داخل سم و دغه ته جیمیل اکاونټ ته داخل سم یعنی هر وخت که چیرې مشکل پیدا شو تاسو کولی شئ چې د خپل نمبر څخه استفاده وکړئ کانټینیو ټو جیمیل صحیح دی دا فقط هغه کم سرویسونه چې د جیمیل اکاونټ درته وړاندې کوي هغه سرویسونه ته داسې لنډ ډول باندې درته دغه کوي تشریح کوي دا به نیکسټ کړمه دا تقریبا یو ټور غوندې دی چې تاسو یې د جیمیل لپاره کوئ یعنې د سر څخه تر اخره پورې کولی ټور پر کوئ یا سفر غوندې دا به ګو ټو جیمیل کړمه دا ستا ایمیل ادرس جوړ شو خلاص شو تا ته اول وار یو دانه ایمیل د ګوګل څخه راغلی دی لکه دا اوس چې تا ته میسج واستوي د هغه ډایرکټ دی دستي ایمیل درته استوي د ویلکم ایمیل په نوم باندې چې ته مثلا د جیمیل و اکاونټ ته ښه راغلی یا چې تا مثلا دغه دی دغه اکاونټ جوړ کړي په دې جیمیل کې